که غواړئ چې نور دا ګناهونه کول پرېږدئ، د ګناهونو نه ځان راوګرځوئ، نو زه یوه دعا درته ښیم او 2 خبرې درته کوم. پر دې باندې که چیرې ته عمل وکړې، زه 100% دا ګارنټي درکوم چې انشاءالله العزیز د ګناهونو نه به ته کلار شې، ګناهونه کول به بالکل پرېږدې. اول خبره نیک صحبت اختیارول، د نیکانو خلکو سره ناست ولاړه کول، د هغوی سره دوستي کول. ځکه الله قرآن کریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. ای مؤمنانو د الله څخه وویریږئ او د صادقینو صحبت اختیار کړئ، د نیکو او د خیر خلکو صحبت اختیار کړئ. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامك الا تقی. د مؤمن نه علاوه بل څوک د خپل ځان دوست مه جوړوه، مؤمن سره دوستي کوه او ستا خوراک دی ستا ډوډۍ دی د متقي نه علاوه بل څوک یې نه خوري، یعنی د متقي او پرهیزګار خلکو سره ناست ولاړ د هغه سره دوستي کوه. بل حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. یو انسان د خپل دوست پر دین باندې وي، نو دته په کار ده چې دی وګوري چې زه د چا سره دوستي کوم. او هغه دعا هم داسې ده، ډیره اسانه دعا ده، خو تاسې به دا پیغام زیات شیر کوئ. دعا چې په ورځ کې 100 وارې ویل کېږي، زیات یې هم ویلی سئ، هېڅ قید نسته. یا مانع یا مانع همدا دعا ده. په اول او په اخر کې 11 درود شریف ووایه.